الله ته بنده نږدې کېږي د قران په تلاوت باندې. وای عبد الله ابن مبارک چې کله وفات شو دا یو ملګری د ما خوب کې ولید ما وته چې ای ابن مبارک تاسو سره څه چلو شو؟ ول الله خو زه ډیر زیاتو بخل مده سه و بخل ما چې سوي و ما وته چې په کوم عمل بخلای و یو راته دا ویل چې تا غزاګانی کړی دي او بل دا چې تا د علم حدیث لپاره سفرونه کړی دي. خوب لیدون کې وای ما ابن مبارک ته چې ما ته تصور وای زه وای ما ته چې ته عليك بالقرآن عليك بالقرآن عليك بالقرآن قرآن وایا تلاوت کوا دیو جن نبی رسول الله هم دا ویلي دي چې زه ته دا وصیت کوم د الله په کتاب باندې نو قرآن او سنت دا زمونږ د پردا سیدی لکه د چینی وبو زمونږ ایمان به اعلی تازه چې موږ د قرآن سنت سره واسطه ساتو تلاوتونه کوو عمل په کوو مين ساتو او یا زماورونو کله قرآن سنت تم شاواړه ولا به بداسه پریشان وي لکه جهنميان چې دوزخ کې پریشان دي ځکه الله ویلي دي په صفا الفاظ ومن اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا چې څوک د قرآن او د الله د ذکر نه مخړې د ژوندۍ به تنګي. امام ابن تیمیه وایي چې زه په هغه ژوندۍ ډیر خپایم چې د قرآن نه بار تیر شوی ده او امام ابن تیمیه چې کله جیل کې اتیا ځله قرآن ختم کړو نو زمورونو تلاوتونو له زور ور کوي چې کله فارغ ټیم نو دا ټیمونه فارغ نه دي یا به دین کو یا به دنیا کو. زمنګ مشرانو به هغه سره سخت بدګنه جوزګار ګرځي جوزګار مګر زمورونو مدرسو کې داخله وکي جماعتونو کې تلاوتونه کوي اسلامي مطالعه کوي د قرآن تلاوت کوي ځکه دا ژوندۍ ډېر لوی نعمت ده دا د ختمېدو ولا ده. الله دې موږ او تاسو له د اعمالو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.